چې الله اسې د چا زړه نه بندوي د حق نه خو دې سړي چې چل کړی ځکه ور الله هغه زړه څه کي هغه بند کي د ډېرې د یېرې خبره هم ده ګورې ډېرې د یېرې که چېرته الله تا ته په حق باندې عمل نه نصیب کو که نه نو دا ته د الله په یو عذاب کې اخته یې او الله تا نه پرېږدي حق اورېدو ته او الله تا نه پرېږدي په حق باندې عمل کولو ته ځکه چې زړه کې داسې چل دی بیماري پکې ده کوږوالی پکې دی داسې کسان شتي مونږ سره میلاو شي یو بیان دوه واوري الله یې په زړه اثر وکړي دې سړي کې د حق طلب وي اخر هغه خپل منزل ته الله یې ورسوي خپل مقصد ته یې ورسوي د سړي کې څه کمال وي په زړه کې محبت د الله سره وي بې پناه محبت خو صرف دومره چې هغه حقه لار ورته نه وي میلاو شوي اگر که کوشش پسې ډېر وکړي او ډګرې پکې هم وخوري او سخت هم تېرې کړي خو اخره کې الله ورسوي څه ته خپل مقصد ته لکه سلمان فارسي رضی الله څو مذهب هغه بدل کړي څو دینونه یې بدل کړي یهودو پسې تللی و مجوسو پسې تللی و نصرانیانو پسې تللی و خو چې کله د حق طلب یې په زړه کې و الله اخر راورسو مدینې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته حق ورته میلاو شو نو د باطل عذرونه مه بیانوئ موږ پوه نه شو او څه ووایو دا قسمه خبرې مه کوئ چې کوم ځای کې راته قرآن او حدیث بیان شو نو هغې کې سوچ او فکر کوه تحقیق کوه په هغې باندې عمل کوه او د چا ړوند تقلید مه کوه چې بس زه په دې سړي پسې روان یم که دی ښه وي او که دی غلطه وي دا زموږ مذهب نه دی او نه دا زموږ طریقه ده نه قرآن او حدیث موږ ته دا طریقه ښوولې ده د هغې نه بعد شپاړسمه مسله اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر كما ذكر الله ذلك في كتابه بل بیماری وی دا و جاهلیت په زمانه کې یهود وی هغه کتاب پرېښودو کوم چې ور الله ورکړی و او د هغې په بدل کې کوم کتاب واغستو د جادوګر جادو او د جادوګرانو هغه کتابونه یې واغستو الله په قرآن کې دا خبره ښه واضحه بیان کړې ده چې دوی تابعداري د هغه حق ونه کړه کوم حق چې دوی ته راغی لاړو روان شو بسه بسې په جادو پسې روان شو لکه ګوره په تورات کې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره شته ښه واضح تذکره ده چې یو پیغمبر به راځي داسې علاقې ته به راځي دا د صفات وي ټول بیان شي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لو يريد الدين نبي تذكير دوی مومي بالتوراة وبالإنجيل ځکه چې الله بیان کړی دی تورات او انجیل د الله خبرې دي نو خو الله ته ښه خبر دی که سره د دې پوهې او سره د دې چې د دې پیغمبر تذکره په تورات کې هم شتي په انجیل کې هم شتي په آسماني کتابونو کې تذکره راغلې ده دوی بیا هم د هغه پیغمبر تابعداري پرېښوده او په څه پسې روان شو د جادو په کتابونو پسې روان شو تورات یې پرېښو خپل حقیقي او په جادو پسې روان الله په سورة البقره کې وایي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم او کله چې په دوی پسې په دې اهل کتابو پسې پیغمبر راغی او داسې پیغمبر راغی چې رښتینوالی بیان کو د هغه کتاب کوم چې د دوی سره کوم کتاب وي دوی سره تورات موسی علیه السلام رښتینوالی ورته بیان کو د تورات یې ورته بیان نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم الله يبازو بكسي چلوكو دا الله كتاب رواغسو شاته وزار كأنهم لا يعلمون لکه دوی ته چې سره پته نه دی پیغمبر مبارک حالانکه دوی په تورات کې دی پیغمبر تذکر راغلی یالله نو کتاب چې شاته وزار کو نشي چلوكو واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان شیطانانو چې به د سلیمان علیه السلام د بچۍ په وخت کې کوم جادوګري کوله په هغه جادو پسې روان شو په دې کې ډېره
پټه خبره پرته د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله موږ ته بیانوي او که الله دله تیز دماغ درکړي پوه شي او هغه دا ده که مې ته دا فایده بیان کړه نو د زړه نه به دې دعا وخیږي شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ته فایده دا ده شیخ رحمه الله تا ته دا وایي یهودو حق پرېښودو الله په جادو کې اخته کړو که تا قرآن او حدیث پرېښودو الله به دې په نورو کتابونو منګړتو قیسو کې اخته کړي دا ته بیانوي چا چې هم حق پرېښودی دی الله په ګډو وډو کې اخته کړی دی چا چې هم قرآن او حدیث پرېښودی دی نو هغه بیا په دې خزعبلات او شرکیات او تصوف او بدعت او په دې شنو کې الله اخته کړی دی قرآن او حدیث نه به درس نه کوي زموږ ملکونو کې ډېر دي قرآن او حدیث نه درس کوي نه به کوي ولې وایي د دې دلاسې اختلاف پیدا کېږي الله په منګړتو قیسو کې نښلولي دي موږ پلاني ځای ته لاړو هلته دا وشو بزرګو نے یہ فرمایا تصوف والوں نے یہ کیا او په دې قیسو کې ونښتو هسې په دې کې نه نښتي کله چې قرآن او حدیث پرېښودو الله په دې کې ونښلوي نو جاهلیت والو کې دا بیماري وه چې سوچه دین پرېښودو روان شو په څه پسې په جادو پسې زموږ مسله دلته د جادو حکم بیانول نه دی او نه د جادو تفصیل دی د دې به خپل ځای راځي بیا خو صرف دا خبره تاسو ته واضحه کوي چې حق دې پرېښودو الله به دې په باطل کې اخته کوي کله چې هم حق راغی او تا ونه منو نو په دې سړي باندې الله څه امتحان راولي الله یې په باطل کې ورواچوي چې تا توحید ونه منو یک یوازې د الله بندګي کول دا دې ونه منله الله به دې دقه قبرونو ته او د دې درګاهونو دربارونو سره د مرګه پورې ساتي دا ګوره د الله عذاب دی اوس ګوره موحد انسان ته الله یې نه پرېږدي چې د تندې بل مخلوق ته ټیټ کړي ولې الله نه پرېږدي ځکه چې دې سړي حق منلی خو چې کله دې سړي دا ووایي چې دا جي د وابیانو خبرې دي او دا جي ګستاخان دي د اولیاء الله او دا موږ نه منو او دا قیسې نه منو الله یې عمر بر له ذلیله ساتي د ده له تندې همیشه مخلوق ته ټیټي وجدا چې هلته د حق پرېږدي چې یو سړی حدیث پرېږدي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري پرېږدي بس عمر بر له د مولیانو په دې قیسو کې پرېوځي کله په یو مولوي صاحب پسې منډه وي او کله په بل پسې منډه وي کله په بل پسې لارې واضحه نه وي لارې صفا نه چې د اخر روان په چا پسې دی د هغې پته ونه لګي نو دې ځای کې فایده یاده کوي په دې شپاړسمه مسله کې چې حق مضبوط راونیسئ نو الله به د باطل نه بچ ساتي او هر کله چې چا حق پرېښودی دی نو په باطلو کې اخته شوی دی او چې چا هم حق دیکه کړی دی الله ذلیله کړی دی په دې چې په باطل کې نښلولی او د مرګه پورې بیا په باطل کې نښتی یهودو د صفا حق نه انکار وکړو د آسماني دین نه انکار وکړو اخته شو په څه کې په جادو کې او د اوسه پورې دغه کتابونه هغوی وایي اصلي تورات آسماني خبرې د دې پیغمبر هغه صفات د دغه تذکره هغه هر څه ترې لاړو ختم شو اوس دغه د ځان نه کتابونه جوړ کړي دي او په هغې کې اخته شوي دي زموږ په دې امت کې هم داسې شته چې د ځان نه کتابونه جوړ کړي دي او هغه کتاب له ترجیح ورکوي په څه باندې په قرآن او په حدیث باندې قرآن او حدیث دومره قدر نه کوي څومره چې د دغه کتاب قدر کوي او څومره چې د دغه مولا قدر کوي د الله اخته کړي دي په دې باطل کې چې کله دوی پرېښودو